دا د هغه کلي کچاري منظر دی چې پکې د زیارت په ورځ شمالي وزیرستان خلکو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ته خپلې غوښتنې او شکایتونه وړاندې کړل. وزیر اعلی ځینې شکایتونو او غوښتنو په موقع د حل اعلان وکړو او بعضې غوښتنو لپاره یې ولس سره ژمنه وکړه. امید داسې وي چې ته مې شته ایسه شي اعلانات ماته د کوم اعلانات چې وزیر اعظم صاحب کړي دي، کوم اعلانات چې ضیاء الله بنګش صاحب کړي دي، کوم اعلانات چې اکبر ایوب صاحب کړي دي، دا چې کومه دوکنه لشي کوي میشته په مخ یې ویله چې میږ یو وي که استم دفتر دی چاپ سروالے و حجرے تا میز دا وټه وټه چار وکینا تپو نوروري منشيات نوروري گاډي نوروري خدا وړو چې رینا یا سکا پریو کا نوروري کا نوروري خو نشي څکا روبار خو میز جوړ شي څکا جنم میلستا نه کار بناستا چې اف سی آر ختم شو ایجیار ولا دوا ختم شو قانون چې دای دا بالکل ستانه دی اړان مشکا بایل پروتای د صوبې اعلی وزیر محمود خان وویل چې 3 اربه روپۍ د قبایلي ضیالو لپاره مختص شوې چې د غلطه ټول ترقیاتي کارونه او اعلانونه به سرته رسي. تاسو په دې ازو کې به 3 اربه روپۍ تاسو باندې او اته دې 108 اربه روپۍ ولګي څومره ډیفرنس دی. ان شاء الله دا کوم کمټمنټ چې تاسو راشي باندې مرخان کړی باندې فوج کړی باندې صوبایي حکومت کې ورسره منستر کړی ان شاء الله دا امید لري چې او ان شاء الله باندې من اول عملو او تاسو تاسو دا کوم اعلانات چې کړی لا د شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر اعلی وزیر ته افغانستان کې میشته کډوالو واپسي او د وزیرستان ولس د توانونو معاوضې غوښتنه وکړه. د میرانشاه بازور چې کوم تاجرون دي کوم دکاندارون دي د هغې احتجاج و زه هغې سره اکشن څخه یې وعده کوم نو د مو ریکویسټ وي او د دغه مشروع د ټولې ریکویسټ دی چې هغه شاید چې په کومه ماضي دکاندارونو غواړي چې هغه شاید وشي. د ای ډي پیز مسله د میږ سیم صاحب په ټول نه سیریس مسله ده په افغانستان کې ډېر لوی په سختي سره هغه خلک ژوند تېروي په چار دا ده چې میږ ایز عمل ایز پاکستان میږ ټول نان پلاور کې خامخا هغه خلک په ډېر زر نه زر وخت کې او په مناسب ترتیب باندې روالي چې سره مړه دوی تا ګوري کا ګاډیون یې دي کا کیمه لیاره ګوري یا کیم سامان وروړل ګوري چې هغه ځای دی. د صوبې اعلی وزیر کلي کچاري ته وینا کې وویل تر ټولو وړاندې امن ضروري دی او موږ اوس د امن پر لور روان یو. د سره سره به نور ټول کارونه بیا سرته رسي. اعلی وزیر د میرامشاه پریس کلب لپاره 2 میلیونه ګرانټ ورکولو اعلان هم وکړو. د صوبې اعلی وزیر دغه دورې او کلي کچاري په موقع د میرامشاه بازار تاجران په احتجاج ول چې لا هم دولت دوی ته د خپلو توانونو معاوضې نه دي ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.